د غېږ نیونې دودیزې او سیمه ییزې لوبې د ودې او لا پراختیا په موخه تازه د کندوز ولایت یو تن اوسېدونکي له لوري د 150,000 افغانیو په ارزښت یو ورزشي کلب جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د غېږ نیونې دغه ورزشي کلب چې د شاوخوا 100 تنو غېږ نیونکو ځایولو وړتیا لري، موخه یې د دې لوبې وده او پراختیا ښودل شوې. ما کسایی که کلپ کورش جور میکنه، ریاست تربیت بدنی، فدراسیون کورش، ما قطعش همکار هستیم و اجازه برای ولسوالی هم میتیم، برای خود مرکز قندوز اقلا در یک قریه اگر کسی کلپ جور بکنه ما میریم کلپش افتتاح میکنیم. همکاری که ریاست تربیت بدنی و فدراسیون کورش قش همکار است که چیزی در وسط توان ما می باشه، ما قش همکاری میکنیم. دا کلب چې د کورش لپاره د صرف کورش تمرینات دلته کیږي چې پهلوانی یعنی پهلوانی چې 2 ټایم لري، یو ټایم سبایی ده او یو ټایم ماښام ده. په دغه افتتاحیه کې چې نن هغه میلمانه له کابله حضور دلته راوړی، موږ یوه نړۍ مننه کوو او دلته تقریبا لږ تر لږه 100 کسانه تمرین کوي. له دې سره سم د غېږ نیونې لوبغاړي د یاد ورزشي کلب په جوړېدو خوښي څرګندوي، زیاتوي چې له دې وروسته کولی شي په دې برخه کې په مسلکي ډول روزنه ترلاسه کړي. طبعا افتتاح همچون کلب ها به خاطر ورزش یک اثر مثبت داره و اداره ورزش در رابطه با احیای همچون کلب ها همیشه همکاری کرده و وعده کرده و وعده میکنیم که ما همکار و همقدم هستیم و در تمام عرصه ها برایشان کمک میکنیم. البته در رابطه با مسائل تخنیکی جوانای خواهش میکنم که از کارهای بد دست بگیرد، ورزش کنه، چی پهلوانی باشه چی ورزشای دیگه باشه ورزش کنه، از دیگه بخشا کدام ورزش خوب است. د غېږ نیونې دا ورزشي کلب په داسې حال کې جوړ شو چې له دې وړاندې هم په مرکز کندوز او ولسوالیو کې یو شمېر ورزشي کلبونه او لوبغالي جوړ او بیا رغول شوي دي.